د لوی او بخښونکي خدای په نامه. د نن ورځې درس دی د کوچني اقتصاد څلورم فصل یا څلورم چپټر دریم لوست. د درس عنوان دی سپلای کرف. د سپلای کرف معنا څه ده؟ سپلای کرف څرګندوي چې څونه خدمات او تولیدات خرڅونکي موافق دي پر دې باندې چې په ورکړل سوي نرخ باندې خرڅ کړي. Sellers are willing to sell at any given prices. معنا څه؟ خرڅونکي چې شي کې دغه خدمات او تولیدات خرڅ کړي په هر هغه قیمت باندې چې دوی ته څه دي ورته انتخاب سوی دی یا ورکړل سوی دی. نو موږ په سپلای کرف کې دا ویلی سو چې سپلای کرف به کله اپوارډ ځي لوړ ځي، کله به لیفټ وارډ کښته راځي. نو دا مستقیما تاثیرات پر دې باندې لري. را به سو بس به په دې باندې درته وکړم. په تېر درس کې موږ تاسې د ډیمانډ کرف وویله، نن موږ د سپلای کرف وایو. اوس غواړم راسته تاسو ته لا آف سپلای د عرضې قانون، د عرضې قانون تاسو ته وښیم. ما تاسو ته وویل نه چې د قیمت او د عرضې د مقدار د دې چې دی د دې د دواړو تر مابینځ رابطه چې ده مثبته ده. مثبت هدف دا دی که چیرې قیمتونه لوړېږي نه، مثلا که چیرې زه د عرضې په ټیبل کې وښیم نه، دلته به قیمتونه وښیم او دلته به مقدار وښیم. زه وایم که په 5 روپۍ باندې موږ 10 یونیټه شی رانیولی سو، په 15 باندې به موږ 10 رانیولی سو، او په 15 او په 10 افغانۍ باندې به موږ څو رانیولی سو؟ 25 یونیټه جنس رانیولی سو. نو کله چې دا څه دی دې ته موږ د عرضې شیډول ورته وایو نه، یا هغه ټیبل ورته وایو. نو دا هغه دی. او که چیرې دا ته راواخلې دلته په ګراف کې وښیې نه، دا به پی سي دا قیمتونه دي او دا چې دی کیو اس دی د عرضې مقدار دی نه. موږ وایو دلته په 15 به څه شی اوسي؟ په 15 به 10 یونیټه رانیول کېږي، په 15 افغانۍ باندې، په 15 باندې به څه اوسي او په 10 باندې به څنګه سي. نو موږ داسې کرا ځو، په 15 باندې به 10 یونیټه رانیسو یا 10 یونیټه به مصرف کړو، په 15 افغانۍ به 10 یونیټه رانیسو او په همدا په 10 به څو رانیسو؟ 25 رانیسو. صحیح ده؟ نو کله چې دلته موږ څه شی لیکو، دلته به زه کیو ولیکم، کیو اس، لاندې به په 25. نو یعنې دا معنا لري نه که چیرې موږ دا داسې وموښلو. صحیح ده؟ په 15 دا چې شی بیانوي په دې کرف کې، په دې سپلای په دې ډایګرام کې موږ ته عرضه بیانېږي. صحیح ده؟ نو دا به هم دا رقم وموښلي. نو موږ ویلی سو چې څه شی ده دلته په دغه ډایګرام کې موږ ته لا اف سپلای یا د عرضې قانون موږ ته تشریح کوي. یعنې دا معنا چې په 15 افغانۍ باندې د 10 یونیټه رانیوله، په 15 افغانۍ د 10 یونیټه مصرف کړه، په 10 افغانۍ د څه وکړله؟ 25 یونیټه. نو هدف د دې څخه موږ چې کله لا اف سپلای یا د عرضې قانون وایو نه، زموږ هدف دا دی نه، دا یې څه شی دی؟ دا یې ټیبل دی او دا یې هم ډایګرام دی چې موږ وښوی. زموږ هدف دا دی چې په دغه یعنې د دغه تشریح چې کله یې موږ تشریح کوو هغه موږ په څه شي کې ښیو؟ په ګراف کې ښیو د اسانتیا دپاره، تر څو موږ په دې باندې ښه پوه سو نه. اکثره وختونه که تاسې فکر یې په اقتصاد کې تشریحات نه ورکول کېږي نه، په اقتصاد کې دوی څه کوي؟ ګرافونه ښیي. په هغه ګراف باندې بس موږ پوهېږو چې په دغونه یا په دغونه زره یا په دغونه میلیونه یا په دغونه بیلیونه باندې دغونه ټنه اجناس چې کېږي واردېږي یا صادرېږي یا رانیول کېږي. نو دغه چې دی دا د عرضې قانون دی او دا ډایګرام دی او دا هم څه شی دی؟ انفرادي عرضه کوونکي او د مارکیټ د عرضه کوونکي تر مابین څه شی دی؟ انفرادي چې دی اصل کې هغه په انفرادي ډول سره موږ کولی سو چې څه وکړو؟ اجناس عرضه کړو وچې ته و بازار ته. اما که چیرې د مارکیټ بحث راسي موږ بیا داسې ډېر ساده ویلی سو چې مثلا د 2 عرضه کوونکو یا د انفرادي عرضه کوونکو مجموعه عبارت د چیز څخه ده؟ د مارکیټ د عرضې څخه ده. زه اوس په ډایګرام کې تاسو ته ښیم چې تاسې ښه په پوه سئ.
را به سم اوس تاسو ته differentiation difference between څه شي individual supply او څه شي او market supply دا دوه درته څه کومه درته په ډایګرام کې شایم صحیح ده موږ تاسو کوم مخکې ویل نه مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې د عرضې قانون دا وایي چې قیمتونه او مقدار د عرضې دا دواړه چې دی پازیټیو ریلیشنشپ سره لري چې دا څنګه دی دا چې دی او دا چې دی موږ تاسو وایو نه موږ وایو دغه مجموعه څخه چې دغه انډیویډوال سپلای مثلا کچیر زه دلته په ډایګرام کې وښیم خلاص ډول سره صحیح دی موږ به یو دانه S1 ولرو بل به څه ولرو S2 ډایګرام ولرو دلته مثلا ګوره دا P دا QS سمه ده په ډایګرام کې چې درته وښیم دا دې ته موږ سپلای 1 وایو صحیح ده مثلا په 3 روپۍ په 3 افغانۍ باندې چې دا د قیمتونو محور دی دوی څه کوي دوی څلور یونټه جنس رانیسي یا څلور یونټه جنس په مصرف رسي یا څلور یونټه جنس چې کېږي تولیدي هر رقم چې تاسو ورته وایئ صحیح ده رابسون دا S1 دی سپلای 1 دی S2 ته به راسو صحیح ده S2 چې دی دلته دا قیمتونه دي P پرایس قیمتونه دي دا QS دی کوانټیټي سپلای دی مثلا دوی هم په 3 روپۍ باندې مثال څه کوي په 3 روپۍ باندې دوی بیا 4 یونټه کوي تولید کوي صحیح ده یا 4 یونټه جنس رانیسي یا په مصرف رسي مثلا کدا چې خلاص ډول سره وشي صحیح ده دا رقم راځي اوس د دې دواړو موږ مارکیټ سپلای څنګه معلومولی شو مارکیټ سپلای داسې معلومولی شو چې دغه دواړو مجموعه صحیح ده دته یو خو S1 دی سپلای یو جمع سپلای 2 مساوي کېږي په څه سره په مارکیټ سپلای سره یا د بازار په څه باندې په عرضه باندې صحیح ده S1 یا موږ دلته P1 P2 نوم چې تاسو ورکوي اوس نو دا څنګه شوی مارکیټ سپلای موږ څنګه شولای په ډایګرام کې صحیح ده دلته به لږ ځای دلته ورکړم ادا دی کله چې دا زه داسې دا ډایګرام د مارکیټ رسم کړم دلته به P دا به QS صحیح ده اوس دلته مثلا په 3 روپۍ دغه موږ جمع کوو صحیح ده دلته 4 دي همدلته هم 4 دي که چیرې تاسو دا 3 کوي یا 5 کوي هم پروا نه کوي مثلا زه دا 5 کوم مثلا د پوهېدلو په خاطر باندې 5 نو دلته به موږ څه کوو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا ولې موږ نه کړله تاسو پوهېږئ ولې د دغه دواړو مقدار هغه کوانټیټي سپلای دی هغه مقدار عرضه د S1 د S2 دا موږ دلته څه کوو د دې مجموعې ته موږ ویلی سو چې شي مارکیټ سپلای صحیح ده نو که چیرې زه دا راواخلم دلته داسې په ډایګرام کې وښیم صحیح ده وینې دا د دې چې شوله دا د دې مجموعه شوله اوس زه ویلی شم چې خبره څنګه ده دلته او دلته صحیح ده دلته د دې دوه مجموعې سمیشن دې دوه مجموعې څخه موږ ته څه په لاس راغلی د مارکیټ سپلای یعنی دا معنا لري چې په مارکیټ کې یو دانه عرضه کوونکی دی 2 دانې عرضه کوونکی دی 3 دانې 4 دانې عرضه کوونکی چې دي د هغه مجموعې ته موږ څه ویلی سو د مارکیټ سپلای ویلی صحیح ده ګوره عرضه کوونکی یو عرضه کوونکی 2 دا د 3 روپۍ باندې 4 اجناسه دوی تولیدي یا رانیسي په 3 روپۍ باندې 5 اجناسه که چیرې اوس موږ د مارکیټ سپلای ته راسو یا د مارکیټ عرضې ته راسو مثلا د دې دواړو تر مابین کله چې موږ فرق وایو یا مثلا مجموع د مارکیټ چې څونه خلک پکې انوال دي څونه تولید کوونکي یعنی څونه عرضه کوونکي په مارکیټ کې دي نو هغه موږ څه کولی شو دا دوه سره جمع کوو دا د مارکیټ په لاس د مارکیټ سپلای په لاس راکړي که په دې حالات که هر څونه هم موږ کولی شو چې جمع کړو د مارکیټ سپلای په لاس راوړو صحیح دی دې ته موږ ویلی شو ډیفرنس بټوین چې دی
ډیفرنس بټوین انډیویجوال سپلای دا انفرادي خلک دي چې په مارکیټ کې عرضه کوي او دا چې شي دا د مارکیټ مجموعه ده چې څونه خلک یا د بازار مجموعه ده چې څونه خلک دلته چې شي څونه خلک دلته مارکیټ کې عرضه کوي